پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. د نیاز ادبي سنګر لخوا په حیات آباد پېښور کې تېره ورځ یوه اهمه ادبي غونډه وشوه. د دغې ادبي غونډې یو نشست د ازادې مشاعرې و چې د نظامت چارې یې د نیاز ادبي سنګر چیرمن لایقزاده لایق ترسره کړي دي. راځئ چې دغه مشاعره وګورو. اول خو ډېره خوښانه ډېره مننه چې زموږ ملګري نن په دغه اجلاس کې کېناستل، ډېرې په مینه او خوږې خبرې وکړي. مشاعره چې ده، مشاعره کې زموږ همدغه ملګري چې دي، کوم چې د شعر سره مینه لري، کوم چې د پښتو ادب سره مینه لري، او دغه مشاعره به موږ کوو د نیاز ادبي سنګر د سوري لاندې. زموږ سره چې کوم شاعران ملګري په دې کې موجود دي او د هغې نامې راغلی زما خوا کې نادان صاحب ناست دی، بیا ورپسې عبدالعلي خادم او دغه فریدون خان او زموږ استاد چې دی اسیر منګل او ډاکټر صاحب او زموږ د دې تنظیم سرپرست ډاکټر کاظم یاس صاحب او دغه موږ د موسیقۍ د څانګې ملګری چې دی، دی په خپله باندې یو ښه شاعر دی. نو د ده نه به بیا هم څه اورو. زه اول یو دوه درې شعرونه وایم او بیا زما خوا کې چې نادان صاحب ناست دی، نو ده سره به بیا خبرې کوو، زه په هغه به خبرې هم کوم. نن مې بیا ډېره یادېږي خدای دې خیر کړي، نن مې بیا ډېره یادېږي خدای دې خیر کړي، د زړه زړه کې مې زیاتېږي خدای دې خیر کړي. او د ریبار په مخ رنګونو غاړې ورکړي، د ریبار په مخ رنګونو غاړې ورکړي، ما ته نه ګوري شرمېږي خدای دې خیر کړي. او پټه مینه اخر پټه پاتې نه شوه، پټه مینه اخر پټه پاتې نه شوه، چم په چم خبرې کېږي او څه خبره خامخا ښکاري لایقه، ګڅه سترګې مې رپېږي. زما سره خوا کې نادان صاحب ناست دی. نادان صاحب زموږ دغه تنظیم ملګری هم دی، او بل دا دی چې په ادبي حلقو کې پوره فعال دی. او چېرته چېرته چې د ادب خبره کېږي، د پروفیسر جان زندیا صاحب سره ډېر پخوانی تړون پاتې شوی دی. د شعر خپل انداز دی، خپله طریقې ده. زه به یو شعر وایم او د هغې نه پس به دوی ته درخواست کوم چې خپل کلام واورئ. ګل کړمه وختونو خو په دشته کې، ګل کړمه وختونو خو په دشته کې، ښکلی شوم په خپلو باندې ګران نه شوم. زمانې باده په دې لور سپک نظر مه کوه، زمانې باده په دې لور سپک نظر مه کوه، زما تور سرې خو خوراک هم په پرده کې کوي. او چاته څه نه وایي خو ځان باندې ډېر زور تېروي، چاته څه نه وایي خو ځان باندې ډېر زور تېروي، د زړه خبره دا زلمې په اشاره کې کوي. او دغه مزدور خو زړه چاودلې ماشومتوب نه ښکاري، دغه مزدور خو زړه چاودلې ماشومتوب نه ښکاري، خلک دا وایي دې دمه به هدیره کې کوي. او د خوددارۍ د وجې هیڅ چاته څه غږ نه کوي، د خوددارۍ د وجې هیڅ چاته څه غږ نه کوي، د بېوسۍ جړه بابا مې توره شپه کې کوي. او دا کلام دی چې د چا نه څوک د دې دنیا په دې بازار کې ورک شي، د چا نه څوک د دې دنیا په دې بازار کې ورک شي، د چا نه زړه د چا د سترګو په خمار کې ورک شي. او څوک په تکل سره منزل ته ورسیږي یو دم، څوک په تکل سره منزل ته ورسیږي یو دم، څوک زړه داغلی د دنیا نه په اظهار کې ورک شي. او د چا په لاس کې ډک د مایو جام ورکړی توی شي، د چا په لاس کې ډک د مایو جام ورکړی توی شي، څوک په تکل د میخانې په نیمه لار کې ورک شي. د چا په لاس کې ډک د مایو جام ورکړی توی شي، څوک په تکل د میخانې په نیمه لار کې ورک شي. او چاته خالق د اخلاص مینه بلا جوړه شي، چاته خالق د اخلاص مینه بلا جوړه شي،
چا نه ژوندون کله ناکله په اعتبار کې ورک شي او چاته رڼا د یار په څنګ کې ځلنده ښکاره شي چاته رڼا د یار په څنګ کې ځلنده ښکاره شي چا نه زړګی د دې حالاتو په قطار کې ورک شي آخري شعر دی چې چاته هوښیار انسان د ژوند رڼا تیری کړي چاته هوښیار انسان د ژوند رڼا تیری کړي د چا نادان نه خپل منزل د چا په ښار کې ورک شي راځه صاحب ډېر خوند یې وکړو ستاسو د فکر البت چې دی هغه یقینا د ستاینې وړ دی زموږ سره بل ملګری د اشرفګاه د سیمې امجد علي خادم خو زه نه پوهېږم چې دله د خادم تخلص چا خوښ کړی دی ځکه چې هغه په ده باندې پوره راغلی دی په هر کار کې د خلکو خدمت کول مرسته کول منډه وهل نو دا هغه نیم چې دی په ده باندې بیخي پوره دغه کېږي منطبق کېږي شعر لیم لیکي نظم لیکي هر څه لیکي او په لیک لوست باندې پوره کمانډ دی او په اخبارونو کې دته تقریبا بې شمېره اډیشن چې دي هغه چاپ کول هغې ته ترتیب ورکول په خپله باندې ډېر لویه خبره ده نن به موږ ته په دې محفل کې خپل کلام اورئ چې څه خوښه یې هغه به اورئ خو زه به یو شعر ویم د ده لپاره چې د لیوني زړه لیونتوب ته ګوره د لیوني زړه لیونتوب ته ګوره په دې ګرانۍ کې ګران غواړي د لیوني زړه لیونتوب ته ګوره په دې ګرانۍ کې رانه ګران غواړي ښاغلی خادم صاحب ستا مینه کې دې ته رسېدلی یم ستا مینه کې دې ته رسېدلی یم سم لکه منصور په دار ختلی یم ستا مینه کې دې ته رسېدلی یم سم لکه منصور په دار ختلی یم او حال د جدایۍ به درته څه وایم حال د جدایۍ به درته څه وایم واورې هم د اور په شان سېزلی یم حال د جدایۍ به درته څه وایم واورې هم د اور په شان سېزلی یم او تکه توره شپه کې هم د ژوند په لار تکه توره شپه کې هم د ژوند په لار یس پومه زه ستا په رڼا تللی یم تکه توره شپه کې هم د ژوند په لار یس پومه زه ستا په رڼا تللی یم او مننه وخته رغېدونه مې د خدای خبر وخته رغېدونه مې د خدای خبر داسې د په زړه باندې داغلی وخته رغېدونه مې د خدای خبر داسې د په زړه باندې داغلی یم او نن خو د دیدن اوریځې راوله نن خو د دیدن اوریځې راوله ډېر د هجران سوکړې وهلې یم نن خو د دیدن اوریځې راوله ډېر د هجران سوکړې وهلې یم او دلته سازشونه په عروج کې دي دلته سازشونه په عروج کې دي خپلو هم خادمه چې رټلی یم دلته سازشونه په عروج کې دي خپلو هم خادمه چې رټلی یم ډېره مننه